در سرتاسر افغانستان په اونۍ کې 7 ورځې روی شبکه ملی دار افغانستان دی. Good morning, Afghanistan. Bonjour Afghanistan. Grootste. هوی هولا او صبح بخیر افغانستان. پیام و پیوند، پیغام او تړاو. سلام شنوندگان قند و نبات پیام و پیوند. خدا کند از گزند سرد و گرم روزگار در امان باشین. اگرچه در وادی پرپیچ و خم این زندگی گاهی چنان غم و سوگواری بر آدم فشار میاره که حتی حوصله لبخند زدن نیست، چه جای بخندیدن. ولی خدا کند امروز که در پای رادیوهایتان نشستید با ما از ته دل بخندید. مرد داخل موتر فروشی شد. میخواست که موتر بخره. موتر فروش موتر را برش نشان داد و گفت این موتر بسیار خوب موتر است، روزانه یک قاشق تیل میخوره. مشتری با تعجب پرسید قاشق چایخوری یا فرینی خوری؟ یو سړي د گاونډي له زویه پوښتنه وکړه نسیمه د پلار لاس دی ولې ژوبل دی؟ پلار مې غوښتل تر څو 10 غاښونه وشمیري چې څو کلن دی. بیا څه وشول؟ اوس هم غوښتل د پلار ګوتې مې وشمیري چې څو دي. پسر به پدر خود گفت پدر جان ما وقتی بزرگ میشم که از لطکوب مادرم خلاص شوم. بچیم هنوز من از لطکوب مادرت خلاص نیستم. پلار خپل زوی ته وویل قاسمه دلته راشه. پلار جانه زه د شاپور سره کار کوم. له شاپور سره څه کار کوي؟ هغه تلویزیون ګوري. در این سردی صبحگاهی شما را دعوت میکنیم به شنیدن اخبار داغ و گوش سوز ما. یو کیبلی کارپو د کیبلی تلویزیونونو د پرې کولو په اړه په یوه هوایي مرکه کې وویله. د دې ټکي په پام کې لرلو سره چې کیبل له دیموکراسۍ سره هیڅ راز اړیکه نه لري او له بله پلوه کیبل، کیبلي، کیبلیان، کیبل بازان او په پای کې کیبل سالاري زموږ د هېواد د ویاړلي تاریخ د متروکه مهال یوه برخه ده، نو هیڅوک حق نه لري تر څو د کیبل له نامه څخه ناوړه ګټه پورته کړي، کیبلي ارزښتونه له ډاګه ووهي او په افغانستان کې د ګډوډۍ لامل سي. ناظران پلوخور و صاحب نظران کباب شناس هشدار دادند که با آمدن زمستان پس از خشکسالی صلح و ثبات در افغانستان برهم میخورد. یکی از نشانه های این بی‌ثباتی درگیری ها و شاخ جنگی های خونینی است که چند قبل میان عده از چریک های علفخوار و گاوان و گوسفندان شان در یکی از ولایات کم علف کشور صورت گرفته است. خبرنگار علفشناس ما از محل واقعه می گوید که در این نبرد سنگین گوسفندان عقب نشینی کرده اند ولی گاوان تا هنوز از شاخ جنگی دست نکشیده اند. گزارش ها آکیست که خرها در این زد و خوردها بی‌طرفی اختیار کرده اند. سازمان خردوبرد جهانی در یک اعلامیه مژدار از علفخواران دو پای خواسته است تا به حقوق علفخواران چارپای تجاوز نکنند و در صورت ضرورت میتوانند از کباب ران ملخ، قرمه کله زاغ،
شوربای دم بزغاله، یخنی شاخ گوساله و حلوای کنجاره استفاده کنن. اوس پام وکړه د ورستی خبر ته شه. یو فرانسوي جیولوجیست اعلان کړ چې تر 2 نورو کلونو پورې به د هندوکش او پامیر غرونه خپل اهمیت له لاسه ورکړي. ویلي دي چې ځکه چې په کابل کې د بهرنیو موسسو او پوځي اډو شاوخوا دومره تیږې ایښودل شوي چې غټ غټ غرونه یې رامنځته کړي چې که څوک د هندوکش د غره له سره هغو ته وګوري خولۍ به یې پر مځکه ولویږي. این بار به جای افتپال امکار جان آمده و قصه کارروایی ها و چشم دیده های خود میکنه. گوش بتین به همکار جان. څرنګه چې په دفترونو کې د چارواکو موندل او ورسره لیدل د هر چا لپاره خو څه چې د خاصو خلکو لپاره هم چندان آسان کار نه دی، نو ځکه صلاحیت لرونکو مقاماتو پریکړه کړې وه چې د ښار په واټونو کې د شکایتونو صندوقونه کیږدي ترڅو عام خلک له دې لارې خپل شکایتونه او وړاندیزونه د هغوی غوږونو ته ورورسوي. دا پنجشنبې هم د څو تیرو هغو په څیر د شکایتونو د اورېدو کمیسیون د خپل کار په دفتر کې راټول شوي وو. د کمیسیون اول منشي چې د شکایتونو بې شمېره بنډلونه یې مخې ته پراته وو، د رئیس ښي خواته په ډبلې سپنجي توشه کې ناست وو چې دویم منشي پرې غږ وکړ: چټک صاحب، که خلکو د دې کاغذونو پر ځای یوه افغانۍ درته رالیږلې وه، د هیڅ چا کور پرې نه ورانېدو، خو ستا کور به یې آباد کړی وو. لومړي منشي وویل: هو ولا، یوازې زما نه زموږ د ټولو یو څه وخت پرې تېرېدو. د کمیسیون بلغړي سید کلنګ صاحب وویل: دا کار یو څه د خلکو په ګټه هم وو، ځکه په دا دومره خطونو به یې وخت او د قلمونو رنګونه نه ضایع کېدل. بلغړي انځري صاحب غږ وکړ: خدای دې خلک لري، که دومره سخا یې لرله نو موږ بیت المال څه به بلا وهلو. یو بل غړي هم غوښتل چې څه ووایي، خو د ښاغلي خیرخوا صاحب له غوسې نه ډک غږ ټول چوپ کړل. خیرخوا صاحب د کمیسیون ټولو غړو ته د راټولېدو موخه او خپل مسؤلیتونه ور په یاد کړل. لومړي منشي سمدستي خیز کړل. تر بسم الله ویلو وروسته یو بنډل لومړی کاغذ راپورته کړ او د هغه په لوستلو د کمیسیون کار پیل کړ. د خلکو شکایتونه یو په بل پسې د منشي لخوا لوستل کېدل او د کمیسیون غړو د حل لارې لټولې. د ښار ناپاکي، د برېښنا نشتوالی، د وسلوالو لخوا ځورونې او د کورونو د کرایو لوړوالی هغه موضوعګانې وې چې تود پس پرې روان وو. دغه تود خو بې ګټې بس لا ختم نه و چې د کمیسیون منشي بل کاغذ راواخیست او شروع یې پرې وکړه. وروسته له سلامه عزتمند، زه ستاسو د مجلې سره ډېره مینه لرم. باور وکړئ چې تل یې د یو او بل ځای نه پیدا کوم او د هغې یو دایمي لوستونکی یم. ستاسو مجله ډېر په زړه پورې او خوندور مطالب خپروي چې د هر لوستونکي ډېره زیاته خوښیږي. زه تاسو ته دعا کوم او په آخر کې خپل 15 دانې شعرونه هم د چاپولو لپاره درلیږم. خیر دی، یو دانه ترې راتر چاپ کړئ، دا به مو ډېره مهرباني وي. لومړي منشي لا لیک ختم کړی نه و چې د کمیسیون رئیس ورته وویل: دا شکایت یو ځل بیا ولوله، زه خو پرې بالکل پوه نه شوم. د کمیسیون غړو هم یو بل ته کتل او زیاترو یې خپلې شونډې د پوښتنې په ډول بوڅې کړې وې چې دویم منشي د لومړي منشي له لاس کاغذ واخیست، په داسې حال کې چې هغه یې په موټي کې موښلو ویې ویل: دا بیچاره سهوه شوی، زموږ د شکایتونو په صندوق یې د بل شي ګمان کړی. رئیس په حیرانتیا وپوښتل: د څه شي ګمان؟ دویم منشي وویل: دا زموږ د کوم شاعر ورور لیک دی چې د ځواب په تمه به یې غریب د ډیرو مجلو په لټولو ستړی شي. با پایان برنامه رسیدیم. با امید از اینکه باز هم در برنامه دیگه شما را با لبهای پر از خنده و دل از شادی در پای رادیوهایتان ملاقات کنیم، شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم. خدا یار و یاورتان.